نستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون دا مغایتون دی چې 13 جمعه باندې ما ستاسو په مخ کې لوست په دې آیاتونو کې الله عز اسمه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د فرعون لعین د زندګۍ حالات بیان کړي 13 جمعه باندې ما تاسو ته عرض کړو چې فرعون په ابتدا کې یو ډېر خوار انسان بعض بزرگان وایي چې د مور سره په کشتۍ کې سور او هغه وخت کې دا د غېږې ماشوم نو کشتۍ په دریاب کې ماته شوه مور ډوبه شو او د یو تختې د پاسه پاتې شو او بو یوړو د سین غاړې ته وغورځولو الته چارونی وو وې ساتلو تربیت کولو ده هغه نه بعد چلوي شنو بیا دیرې په باندې ساتلې د زمانه حوادث او انقلاباتو ته بادشاہ جوړ عزیزانو په دومره خواره او بد ورځ د تربیت شوه او د زمانه انقلاباتو چې څو وخت کې دنه بادشاہ جوړ ک او څو وخت تیر شو نو د اعلان کو چې زه خدای ما زه خدای ما او زما رعایت چې څومره ده دا چې سحر را پاسې نو اول برازي ما ته به سجده کوي هغه نرستو به بیا بل کار پسې عزیزانو حکم حاکم مرگ مفاجات د حاکم حکمو خلق براتلو دته به سجده کوي درې نیم سوا کاله په دې اسنا کې تیر د فرعون
400 کال عمر، 400 کال. چې دغه غرور او تکبر انتها ته ورسېد، نو الله پاک اراده وکړه چې دغه د غرور او د کبر انتها وشوه، اوس زوال پکار. عزیزانو دا یو ټکی یاد لرئ چې هر کمال سره زوال لازم. فرعون ته د وخت خلق وی چې صاحب ستا د خوب تعبیر دا دی چې ستا په دې بادشاہي کې به یو الګ پیدا کیږي او هغه د لا سبا ته تبا کیږي او هغه د لا سبا ته غرق کیږي. فرعون وی چې دا آسان کار دی، الګ به څنګه پیدا شي؟ معنا د خدای چې نو چې خدای مانو الګ به څنګه معنا پیدا شي؟ خزي جدا کړي او سړی جدا کړي او هغه کو چې سره بخپل خزو ته نږدې کیږي، بس خزي و بیا لوسیږي، سړی و بیا لوسیږي، چاله کاډو پیدا نشي، چاډو بچا پیدا نشي. کم خزو چې حملو بچا بچو شو که جنای وانو پری بیخوا او کالکو نو حلال بے چې اصله چې دی کې هغه الف چر تراشی چا دلا سب زغر کې او یا زرع لکان حلال کړ او یا زرع د خدای شان ته ګوره. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام پلار چو هغه د خزو په سره باندې څوکیدار ولګو چې ته بدل ته پیارا ورکې چې څوک سره خپل خزه ترانش او علوق نشي او غالب پیدا نشي، چونکه د موسی علیہ السلام مورم دغه سره کې نو خبر او شو. موسی علیہ السلام مور چې څه وخت کې موسی پیدا کېده لاړه چرتا یو طرف ته بچه پیدا شي، چې پیدا شي خاون ته وایي چې زما حضور شوی دی، خدای دې دا به څه کېږي اوس ځه راکه چې زه خپل خدای له بوزم. وی مړ به کې نه بغیر کړی دی او فرعون اوس په تخت ناست دی. علماء لیکي چې د قد نه ورکوټ او ډېره لویه ګیره وه او په دې ګیرو هر ویښته کې ملغلرې پیرلې وي. نو ګیره سپینېده چې د شروع شو نو خپل وزیر ته وې حامان ته چې زما خو ګیره سپینه شو، دا خلق به وایي چې دا خدای سپین ګیره شو. هغه ورته وایي چې پام کوه چې د خدای نه توبه ونه باسي او د دې سپینوالي علاج به درته زه وکړم. عزیزانو که لږ غوندې سوچ سمجھ لرئ، بعضې وخت کې که فرعونم د څه نیکۍ نیت کړی نو ملګرو نه دی پرېښی نیکۍ کول. په دې خبرو پوهېږئ؟ که ده ووایي چې دا خو زه سپینګیری شوم، په کار دا دي چې زه دا خپله اراده پرېږدم چې ګینې زه خدای یم. نو حامان ورته وایي چې پام کوه چې ګبراو نشي، د دې علاج به زه درته وم. بیا د 400 کاله بادشاہ
او په 400 کاله بادشاہي کې د په سر کې نو خوشي او 400 کاله د خدای دعوا کړو. نو ما دا ټکي تاسو مخ کې عرض کړو چې کوم شی چې کمال ته ورسي نو هغه سره بیا زوال لازم. د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری ده چې کوم شی کمال ته ورسي نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي. عزیزانو دا د فرعون کمالو، غریبو مالدارم شو بادشاہم شو خدای انسان ته وې دنیا ورته سجدې مو کړې، دا کمال. اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومه طریقې جوړ پدې سره پويږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته ورلګي او د تپتم نه لګي، کور کې اور ورته ولګي او د تپتم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه شي او د تبعین شي او د تپتم نه. دیو جن هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې تاسو کرونی سي او تانه اخلاص داسې لاسو چې د خدای نیولې به د خدای نه اخلاص کی، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی شو، او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پریخو بل ملک تلا، هغه ملک ته چې د کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دو لونه ای بغړې او چيله سرولې کوئی ته بچراله ګډو چيلو له به وبور کولې پاکوي او داسې بوکوا چا به سلیخ تو کسر ایستا. موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکروي اجنه کای لارې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکروي ایستا ورته تاسو ته تاسو کې د الګ په پیغمبري. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ په پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکروي، ولی چې یو پیغمبر د سلیخ په پهلوانانو عمر طاقت لري، د یو پیغمبر قوت چې ده د سلیخ په پهلوانانو عمرې. عزیزانو بیا سلویخ اغا پالوانان لکه د دنیا سلویخ پالوانان بیا د جنت یو پالوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو اولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمرې. په دې ملک دا څه خلقم تیر شي دي چې هغه دا به چې پیغمبر ته د ډېرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړي دی او مونږ ته د سلورو نه زیات نشته، مونږ ته سلور خزي جایز دي او پیغمبرانو ته لس او سورلس سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته کله قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 خزي رواوي، 1400 د قوای شهوانی نو پیغمبر ته د زیات خزو اجازت په دی وجهو چې
بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي او دې ښځو ته به د خدای دین رسو. هلته د قوای شاواني خیال نه و، کینې یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي، نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 15 ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره څه خبره جوړي. نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لونو ته وی چې بچیا دا لک ارسو چې دا پیغمبر دی، ځکه چې د یو پیغمبر طاقت چې دی هغه د 40 پهلوانانو برابر. ورشي تاسو ورته وایي چې زمونږ پلار غوښته دا جنکه رالی او شعیب علیہ السلام سوال جواب موسیٰ علیہ السلام ته وی. موسیٰ علیہ السلام ورته فرمایل چې ډېره ښه ده ځئ چې ځو. چې روان شو نو هوا لګېده، نو موسیٰ علیہ السلام دی جنکو ته وی چې تاسو رستو شئ او د رستو نه ما ته لار ښایئ چې زه په کوم طرف به ځم. داسې مه ځئ چې تاسو به مخکې روان یئ او زه به درپسې روان یم، ځکه هوا لګي او هوا سره دا جامې د انسان چې دي بدن سره ونښلي او اندامونه د بدن چې دي دا پکې ښکاري. بیا د موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته حیا راځي، لہذا تاسو رستو شئ او زه به مخکې روان یم او مخکې ما ته لار ښایي. د حیا د عالم ته وګورئ چې جنای ځان نه مخکې او هوا لګي ستا بدن سره جامې پیوست شي او هغې کې اندامونه ښکاري، نو زه چېرته فتنه کې واقع نه شم، لہذا تاسو رستو شئ او رستو نه ماته لار ښایئ نو روان. چې شعیب علیہ السلام ته ورسېدل، خبره اترې ورسره وشوې. شعیب علیہ السلام پوه شو چې دا هلک پیغمبر دی او دعوت یې وله ورکړو چې زه دا خپله یو لور چې ده دا تا ته په عقد نکاح کې درکوم. موسی علیہ السلام دا قبوله کړه چې ډېره خو د دې لور په مهر کې به ته دومره موده فلانه خدمت ما سره کوي. موده تیره شوه، نکاح وشو. موسی علیہ السلام ته دغه وخت کې خدای پاک وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی فرعون ته ورشه، داغه غرور او کبر چې دی هغه د حد نه تیر، داغه کمال چې دی هغه انتها ته ورسېده. اوس د زوال وخت دی، ورشه چې زوالي. ما تاسو ته عرض کړی چې هر کمال سره زوال لازم دی. هر شی چې یو ځل کمال ته ورسي نو هغې سره بیا زوال لازم. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان جناصر خان سرار ساتھ ملائے گی. اور جدین علاوہ دینی تقاریر کیسٹ بہن تاسو له جدی دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریر کیسټ.
موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایل چې اذهب الى فرعون انه طغى ورشه فرعون ته داغه غرور چې دی هغه د انتها نه بار. موسی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شو چې را روان شو دغه ځای کې د بیبي ته دردزې شروع شو بال بچ کېدو قصه شروع شو. موسی علیہ السلام دی بیبي ته وایي چې تکینا لري لږ رڼا غوندې ښکاري چې هلته زه تا ته سور یا رڼا سر شی راوړم. دی چې ورغلی دی هلته نږدې نو آواز ورته وشو چې موسی فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوا کړه وباسا ته په یو پاک او مقدس وادي کې ولاړې کړه وباسا. دغه وخت کې د الله او د موسی علیہ السلام منځ کې خبرې شروع شو. دغه وخت کې الله پاک منصب نبوت شو موسی علیہ السلام ته ورکړ او بیا ته تاسو کو د لاس کې امسانی ولې ورته وی چې ما تلک بیمینک یا موسی ستا د لاس کې څه دی موسی. موسی علیہ السلام ورته فرمایل هي عصای اتوکأ علیها واهش بها على غنمی. اے پروردگار ادم سادا اتوکأ علیها پدیز تکیا واما واهش بها على غنمی او پدی باندې زګډیو چیلم سروما. علماء لیکي چې الله ته تاسو کو چې ما تلک بیمینک یا موسی ستا د لاس کې سدي په دې جواب دومره پکارو چې هي عصا د زما لاس کې امثال نو دا خبره دومره وګدا ولې کړه چې هي عصا يتوکأ علیها واهش بها على غنم. دومره وګدي خبره ته ضرورت. مفسرین وایي چې خبره داوا چې موسی علیہ السلام رکه خیال کو چې اله خدنن موقدا الله سره د خبرو کو پختنه در نو کرا شل کی خبري وګدي کا کې دې شي چې دا وخت بیا بلاس درنه. نو دی وجنه موسی علیہ السلام ور سره خبري وګدي نو الله ورته اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون تورشا داغه سرکشی چې د حد نه تیر راغه. موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله زما جبه صفا نه ده ما جبه کې لکنت ده ما سره یو معین او مددگار پکار ده. نو الله ورته فرمایل چې تا سره معین و مددگار هارون وزیرا. هارون چې ستارو ده دا میں پیغمبرم کو دا بستا معین و مددگار دا دوار راگ. فرعون پا دربار کے ناس تے موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله خود ډېر جابر او ظالم بلا دا او زکه ورشم واغتا ستاد توحید دعوت ورکوم. نو کاغذ زور ازمائی کوله نو زبر سکو خیرازہ خوبم زور استعمالی بادشاہ دے د فوجونو د لخکرو خاون نو اللہ ورتوی چې اے موسی
داغه د ټول فوج او د لخر جواب بستا د امسا کوي چې پوي شي پسترګوي چې ورانه کوي دا امسا د داغه مخه ته وګرځوا بیا تماشا کوي چې څه بچو موسی علیہ السلام سره د امسا ننوت چې ننوت نو فرعون ته وایي چې لعینا او د پروردگار عالم دشمنا ته خدای نه ورته زه څنګه خدای نه ته زما په کور کې نه شې ته ما ته وایې چې ته خدای نه راوی نیسئ او چې د غارت او پولیس ته حکم کولو چې راوی نیسئ دغه وخت جبريل راغی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین واوحینا الی موسی ان الق عصاک الله وما دغه وخت موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده دی فرعون مخه ته وغورځوا فاذا هي ثعبان مبین ناګهانا دا همسانه یو لوی اژدها جوړه علماء وایي چې هغه اژدها داسې وه چې لاندې شونډه په ځمکه پرته وه او پاس شونډه د فرعون په محل پرته وه دومره دا خوله وازه وه فرعون چې څه وخت کې د اژدها د خولې ته وکتل نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې دا بلا را ټینګه کا ته چې سوې ټیک وې زې منم او منډې کړې کورتا مفسرین وایي چې دستونه په دې یاره ولګېد 410 په دغه ورځ د یاره تلو 410 خپل یو ایڈوایزر ورته راغی چې ته څنګه خدای چې خپل غل نشي ټینګول تاسو خیال راغی موسی علیہ السلام امسا ته بیا دا لاس کو بس امسا چې دې ټیک شو بیا راووت چې بیا راووت موسی علیہ السلام ته وایي چې خدای ته دی وایا چې را میدان ته شي زما او ستا مقابله ده موسی علیہ السلام ته ورته چې ټیک ته راوځه کم میدان ته یو میدان مقرر کو او ورته چې ته هم جادوګری او زما دي جادوګرو سره ته مقابله وکړه فرعون ټول خپل جادوګر هغه میدان ته را جمع کړ او سلرمان او ماران او دا چیزونه جوړ کړي موسی علیہ السلام ورته ولاړ او تماشا کول چې ډېر سات تیر شو دوی خستړي موسی علیہ السلام ته فرعون وایي چې اوه خدای ته دې مقابله وکړي کړه هغه خلک خدای مال یو شهر کړه دا به دې مقابله کې رام صاحب ته ورغورځو چې وروي ورغورځولا الله فرمایي واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون ما په دغه وخت موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده دې مارانو مخه ته وګورځو فاذا هي تلقف ما يأفكون ناګهانا اوامسانه یو اژدها جوړیږي او چې یو سای راخ کداګیا جوړ کړي ماران او لرمان دا ټول راخ کو ختم دې جادوګرو چې ولید چې دا زمونږ د دومره مودې خواري او مهنت چې ده دا لرګي راخ کو هرته دا مقابله چې دا یا خدای کولې شي او یا پیغمبر کولې شي دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن بس جادوگر ټول والقی السحرة ساجدین ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت
دا موسی یقینی پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن بس جادوگر ټول والقی السحرة ساجدین ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت چې پریوت فرعون ورته دا څوک ورته آمنا برب العالمین اے فرعون آمنا برب العالمین من رب العالمین ایمان رو ورته رب العالمین خزیم کنا زه خدای نه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو نو جادوګر ورته وی چې او ټیک دا ته هم ځان ته خدای وای لیکن آمنا برب موسی و هارون آمنا برب موسی و هارون مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون او موسی علیہ السلام د دریاب غاړه ته ورسید نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پڅ کی رست فرعون او داغه لخر دی او مخ کې دریاب دی اوس بزک سکو نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر په دې امسا دې دا دریاب اوه دا پامسا چې دریاب له گزار ورکو په دریاب کې 12 لارې جوړې شوې موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روانو په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان شو علامه ابن خلدون وایي چې کومې لارې کې چې خلق روانو نو دا موسی یقینی پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن بس جادوگر ټول والقی السحرة ساجدین ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت چې پریوت فرعون ورته دا څوک ورته آمنا برب العالمین اے فرعون آمنا برب العالمین من رب العالمین ایمان رو ورته رب العالمین خزیم کنا زه خدای نه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو نو جادوګر ورته وی چې او ټیک دا ته هم ځان ته خدای وای لیکن آمنا برب موسی و هارون آمنا برب موسی و هارون مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون او موسی علیہ السلام د دریاب غاړه ته ورسید نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پڅ کی رست فرعون او داغه لخر دی او مخ کې دریاب دی اوس بزک سکو نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر په دې امسا دې دا دریاب اوه دا پامسا چې دریاب له گزار ورکو په دریاب کې 12 لارې جوړې شوې موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روان په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان شو علامه ابن خلدون وایي چې کومې لارې کې چې خلق روانو نو د اوبو دیوالونو دا لار دا دلته د اوبو دیوال دی دل
بل لار دا بیا د اوبو دیوال دی لار کې چې کوم کسان روان دي نو هغه ډکه رااله چې هغه خوانه لارې والا مرګریم جوړو بو یا ور نو الله د اوبو په دې دیوال کې ورته کړکۍ جوړې کړې کړکۍ نو دوی په لارم روانو په کړکۍ کې به خپل مرګرو تم کته یعنی الله دومره رنجشم د دوی نه برداشت کولو چې تعالی ما په دریاب کې لار درکړه نو دا خو مال ګرانه نه ده چې ته مرګري تم ګوره په لار کې روان نو په دریاب اوبو کې ورته کړکۍ جوړې کړه دی پورے وته فرعون چې راغې د غاړې تنو او درې دا پوه شو چې تبا کېږي قوم ورته وی چې ورزور پسې کنه ته څنګه خدای نو غیرت ونیو خور ته پته و چې موسی په حق دی او زمانن د تبعی ورځ خدا زما په کور کې لوی دی اوس بزد د پیغمبري منم دا زما په غیږ کې لوی دی زبد د پیغمبري منم نو فرعون د موسی عناد څنګه کړو کینی ورته پته ولګی دا چې نن ز تبا کېږي ورکوشو او چې د دریاب د منځ شو الله وبو ته وی چې ویني سا او په پیدا شي چې وینیو دا سر د وبو نه را بار کو او موسی علیہ السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړو تماشا یې کوله چې اوس بچ کیږي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اے بنی اسرائیل هغه ورځ را یاد کړئ چې ما نجات درکړو تاسو له دغه دریاب نه چې په کوم دریاب کې می فرعون سره د قوم غر کړو 12 لارې می درته پکې جوړې کړې بیا می دو بو په دیوال کې درته کړکۍ جوړې کړې فانجیناکم د دریاب نه می تاسو له نجات درک واغرقنا آل فرعون می سره د آل پاوبو کې غرق وانتم تنظرون حال دا دی چې تاسو د موسی علیہ السلام سره ولاړ وئ د دریاب په غاړه او تاسو تماشا کولا تاسو ورته کته چې تاسو مخکې دا دومره عظیم قوت راونیو دومره لوی طاقت مالک می راونیو فرعون 300 کاله بادشاہي کړی و 300 کاله او په 300 کاله کې په سر کې نو درد شوه فرعون سر رويستو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې موسی خدای ته دی وایا چې ما بچ کی پتا ایمان راوړم توبه کوم موسی علیہ السلام ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شو دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس اسم علماء وايي چې فرعون په هغه وخت کې اراده د توبه وکړه چې څو وخت کې د غرغره شو نو چې څو وخت کې احوال د آخرت په سړی منکشف شي او قریب الموت شي نو باس د توبه د کافر نه قبليږي او باس د توبه دا د مسلمان ته د انسان تصور دا پکار دی چې 24 غنټې
بدد دا تصوري لکه د موسی علیہ السلام په زمانہ کې یو شپونو اشپون چرته اوریدلی موسی علیہ السلام نه چې داسې الله یو ذات ته د دومره کمالات و مالک ته د دومره صفات و مالک ته وغیرہ وغیرہ او شپون خو چونکې د شپونه قلو هغه دا خیال کړی دی چې دا الله بم چرته د انسانانو غوندي یو لوی انساني نو هغه به وی چې یا الله ته بچرته زما خو ډېر خوښي جامع به د خیر نشوي چې درته لګي وینځم یا الله ته بچرته زما د دې ګډو د چلو ډېر خپای دي چې دا در باندې اوس کما یا الله ته د دې ټول کائنات تصرف کوي ته بچرته ستړی شوی به چې لګا چاپی دی وکم دا د وظیفه چرته موسی علیہ السلام بلاره تیرې دو په را پیښ شو چې دا واورېدن ورته و بیړه دی غر کشه داسې ویلې خدا خوراک کوي خدا ستړی کیږي قرآن کې راځي کنه الله لا اله الا هو وای نازیزان لا تاخذه سنه ولا نوم الله پاک له خوب ورزي او نستړی کیږي نو موسی علیہ السلام غشپون ته وی چې د خدای بنده ده ته څه دا خواره خبره د کفر کې ته بچرته استړی به چاپی به کو جامې دی وینځم پایدر باندې اوس کوم نشپون ورته وی چې زه خو ساده غوندې ما نو موسی علیہ السلام ته چې والله کا نور پويږي ولې کافر شو بس ګډو چيلې په دې پرې خو لار یو کنده کې سم لاستو چې وا خدای نو زه خو پتا مې نه ما او ما خطه یادول استاد پیغمبر ویلی چې ته کافر شو او زه څه وکم نو مولانا روم وایي چې وحی آمد سوی موسی از خدا وحی آمد سوی موسی از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسی علیہ السلام ته وحی وشوا چې موسی ازما یار دی ولی ما نه جدا کو خدای ورته وایي چې زما یار دی ولی ما نه جدا کړ دا شپون خو خدای وی زما یارو موسی علیہ السلام حیران اکبک بیا ورته وحی چې تو برای وصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نے برای فصل کردن آمدی اے موسیٰ ما خود دید پارا دنیا تلے گلے چھ ما سر خلق یاران کا ما خود دل نہیں لے گلے چھ مانا یاران جدا کا ورشا زما د ذات او د صفاتو تبلیغ ورتاو کا زما شان ورتاو خیانو بیا تماشا کوا زما زیدانو چې دازه صفائی دازه د کفر الفاظ ویم الله ورته یار وای ورته کنه چې دازه صفائی او نیت پاک مور دومره لوی خزاوا چې موسی علیہ السلام ته وی چې بچیا کوهی تور تروانه د خدای راستا
کمزور ما دا منز نشم کوله کراته معاف شي. نو چې موسی علیہ السلام کوئی تور تلاړو نو خدای ته وی چې مور مې وی چې کله مونږ راته معاف شي ول زور توای چې مکه و مونږ بیا چې څورځه پس دې کوی تور کتلو ول بچیا دې خدای پاک نه پښتنه وکا چې مهرباني خو دې را باندې وکړه مونږ دې راته معاف کو چې ستان نوم څه دی. چې موسی علیہ السلام ورته وی څو وخت کې چې ستان نوم څه دی وی چې وی ورته وای چې هغه وی چې زما نوم دې بے پروا. څه نوم مې دی؟ بے پروا. قل هو الله احد الله الصمد. الله الصمد څه معنا؟ الله بے پروا دی. هغه ته وای چې زما نوم دی بے پروا. چې کور تراغه مور ته تاسو کو چې بچیا ودی وی خدای پاک ته وی چې وی څنګه مې دی هغه وی چې زما نوم دی بے پروا. بس یو وای ناری کو د کټه ځانو غرزولو ولی مورې ول بچیا والله کوم قضا کوم وی چې ولی وی دا نوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مې دوزخ ته روانه کی زه به سوکم. بے پروا خدا مانه چې چا پروا نه لري کنه. تاسو خیال موسی علیہ السلام یو ورځ خدای ته وی چې یا الله ته دکېږو. الله ورته فرمایي چې موسی یو بوتل راواخل او لاس کې ونیسا. ولډره بوتل راواغستو لاس کې ونیو الله پاک پس نره غوندې باد نسیم راوالو زولو موسی علیہ السلام ته خوب ورا او چې د خوب ډچکای واله غاس چې بوتل د لاسه پرې وته مات شو. چې ویښ شو الله ورته څه پوي شو و الله خپوي شو و موسی کزو د کېده نو دا ټول کائنات به تر اوسه پورې باقی نه پاتې دا ما ټینګ کړی دی نو دا کائنات به مو سپورې داسې مات ویل کدا ستالاس کې بوتل چې مات شو. موسی علیہ السلام یو ورځ خدای پاک ته وی چې یا الله ته دا خپل انصاف ما ته وخایا. انصاف دا خاصانه خبره ده. ورشه او د دې فلانه چینی پلا غاړه کېنه غږ مکه و چپ غلې یو طرف ته کېنه. موسی علیہ السلام لاړو د چشمه په غاړه باندې کېناستو. پدې کې یو بوډا راغی. بوډا د چینه په غاړه وبوس کلیو د پیسو امیانه ته پریوتا. چې امیانه ته پریوتا بوډا لاړو. چې لاړو یو ماشوم الک راغی او به اوس کلی چې ګوري امیانه پرته ده نو اوچته کړو او تخته. چې او تخته دو پدې کې یو بل سړی راغو او به اسکلی چې او به اسکلی هغه بوډا چې دی واپس راغو او دې سړی ته وایي چې دلته ما نه امیانه پریوتې و د پیسو. هغه ما خو نه ده لیدلې. ویل څنګه تا نه دې بل څوک اډو راغلی نه دی
اوس هغه ته دا څه پته وه چې ماشوم تختولې ده لیدلې ده نه ده لیدلې اغستې ده نه ده اغستې خیر هغه بوډا سره هم توره وه راوی ویسته د بل سړي نه سر والو مړې موسی علیہ السلام خدای پاک ته وایي چې یا الله غسته انصاف دا دی امیانه چا یوړاو سر دې کې د چا پرې کو ویلاو اے موسی دا زما انصاف څه پوه شوې وی یا الله زه خو پوه نه شو وی واوره د کوم ماشوم چې د دې بوډا نه امیانه یوړه د دې ماشوم د پلار امانت دی بوډا سره پروتو دا بوډا په منکرو د دې ماشوم د پلار نه دی بوډا امانت ایثار کړو نه ورکول د دې ماشوم پلار پکې مړ شو داغه حق د دې بوډا په غاړه پاتې نو په دې چل باندې نه د ماشوم ته د خپل پلار حق ورسول انصاف دے کنه دے خدا مړی چې کو ودا مړی چې کو دا داسې چلو چې د دې بوډا پلار چو د دې مړی پلار وجلې دته پتا نه و په دې رنگ می په دې بوډا د پلار بدل واغستو دا غسړی نه خیال امراغی پوئی بملی او بدل بدر نواغستیش موسیٰ علیہ السلام تا خدای پاکوی چوائی اوس دا زمان انصاف دے کنا دے وی یا اللہ دین زیاد انصاف بل سنشی کی اس پظاہر تو گورا عقل حیران شی چامیانای پا کم رنگ کی پی اوڑا سڑے پا کم رنگ کی پی مڑکو ظاہری طور خو ورته عقل حیران شي لیکن معنوي طور چې وګوري هغه عین انصاف شوی دا بتا صلاح پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ نو قرآن کریم کې الله ذکر کړی دی د هغه خلقو چې کوم خلق سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي نو د دې خلقو انجام بدای لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د ترزو قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیہ السلام د ترزو او دومره مالدارو علماء لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي نو موسی علیہ السلام چې ورته وي چې زکات ورکا څومره ورکنه دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډیره جوړ چې ډېرې جوړ شو دې باندې خو خدای راستی کا زماړو شي نمره مال خو ځنه شم ورکول موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ وکړه چې تاسو څه خبرې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی
ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق تینا ټول منحرف شي او مونږ هم تخلاص څوک وسه الزام په لګاو صاحب په لګاو نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او به چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړی دا بدا بکس والا او په مجلس کې په موسی علیہ السلام دا الزام لګي هغه ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چو هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دار پاسه ده چې را پاسه ده په دې نیت چې زه په الزام لګوم اوس د الله دې شان تا ګور را پاسه ده په سمیت او خلین اوزی چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی وعده کړی و چې د موسی علیہ السلام دا الزام لګی زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان میں پھراوړ. الله اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام اورر لوی جلالی شاہ ډېر خپش اسمان ته وکړ الله ورته دا وخت کې جبريل راولې غلو ورته وی چې د زمکه واګستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې موسی علیہ السلام زمکه ته وی چې یا ارض خذي نیسا بزمکه تر دې گیټو گیټو لاندې را قوم ولار دے اور تماشا کوي قرآن کی راضی کنا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اغه ورځ یاد کړئ چې دریاب میں در تسری ک تاسو میں بچ کړئ او فرعون میں سره د قوم پکې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کته تاسو د دریاب په غاړه ولار وای او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم ک بچ مې کې هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس چې ګیر شو اوسې سم نکی سلور سو کال او شو چې ستا اصلاح نه کېدا سلور سو کال اوسې سم نکی نو دا قوم ولار دے او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو بیا ورته وی خوځي تر دې ګوډو ګوډو را بیا ورته وی خوځي تر دې ملا د مرای پورې را چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړکړم چې مال می تا ته پاتې شي هغه وینا ورشي د ټوله خزانه راوړي
سړی لاړو تمام خزانه راوړې او دته په سر کې چې کېخوي بیا ورته ځمکې ته وی چې خوځي ځمکې سره د خزانو جذب کړو تر ننه پورې قارون په ځمکه کې روان دی او خزانه یې په سر ده او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نیست نابود شو سره د مال تباہ او برباد شو عزیزانو دولت امتحانی غریبی دا امتحان غریبی ځان له امتحان دی او دولت ځان له امتحان غریبی دا امتحان دی چې ګورم تا باندې مې شپه وګې راوسته سره د بچو مې نهار کړې ګورم چې ته ما ته رجوع کړې او کته یو بنده ته رجوع کړې دغه نه پاخوا مختلف قسم مزاجونه یا مختلف قسم عقائد د چا عقیده د روس دي د چا عقیده د چین دي د چا عقیده د امریکای دي د چا عقیده د انګريزانو دي د چا سب بلا دي د چا سب بلا دي بہرحال آگے سره زما کار نشتا زما کار د تخلیق آدم متعلق صرف د قرآن کریم سره او چې کوم ما تاسو په مخ کې بیان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم ايد الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره په اخلاص دعا وکي چې خدای د پاکستان قانون قرآن خدای د پاکستان قانون قرآن یا الله دا موجوده بر سره اقتدار طبقه که قانون نه راولي خدای داسې طرف ته ورکی چې بعد په دې طرف را خدای د ملک حکمران هغه خلک کی چې ستاد قانون تابعدار ستاد قانون اتباع کوي شرم پردہ مو ساتي دعوت ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان قرار ساتھ ملاوی گی اور دین علاوہ دینی تقاریب کے سٹے بہن کا صلاح جگہ دکان نہ سرلا سکے دیشی اور خصوصاً د علماء دیوبند د تقاریر کے سٹے دعوت صلاح